د شفافیت او حساب ورکونې ولایتي ناستې دوهم پړاو په لغمان ولایت کې د فساد سره د مبارزې سپېڅلو مبارزینو د شفافیت او حساب ورکونې ولایتي ناستې دوهم پړاو ناسته د لغمان ولایت په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې ترسره شوه. تیره ناسته کې د افکک ادارې له لوري د لغمان ولایت له مسؤلینو سره هغه ستونزې شریکې شوې وې چې د لغمان ولایت اوسیدونکي ورسره لاس او ګریوان دي. د همدغو ستونزو د تعقیب لپاره یو ځل بیا د دوهم پړاو ناسته ترسره شوه. دغه ناسته د دې لپاره د لغمان ولایت له مسؤلینو سره ترسره کیږي چې د افکک ادارې غړي به هره میاشت د لغمان ولایتي مقام له مسؤلینو سره په مقرره ډول ناسته ترسره کوي او د ولس هغه ستونزې به ورسره شریکوي چې دوی د خپل کمپاین په وخت کې راټولې کړي وي. نو موږ د دغې اساساتو ته په کتو باندې ولایت له مقام سره دغه ستونزې راوړي، دوی ته ورکړي او دا ورته ویلي چې له خیر سره موږ به د یو بل میکانیزم سره راځو، ځکه دغه ډول غونډې موږ هر وخت د افکک ادارې رئیس صداقت علي ضیا په خپلو خبرو کې د لغمان ولایت له مسؤلینو څخه د فساد سره د مبارزې کولو په پار مننه وکړه چې فساد سره موثره مبارزه وکړي، هر اړخیزه مبارزه وکړي او همیشه کوشش کړې ده چې د فساد سره مبارزې لپاره موثرې مبارزې لپاره د ټولنې ټول اقشار په دغه کاروان کې شامل کړي. او بله دا چې مهمه خبره دا ده چې هغه کوم اقدامات چې کېږي اګزیکټیو پاور یا اجرایي قوه چې ده هغه موږ حکومت ده دوی سره په ګډه باندې په دې په ځای باندې چې موږ مشکلات ته ګوته ونیسو او دا وویو چې ولایت یا حکومت دا نه کوي دا نه کوي یا دا کړي دي، دې په ځای باندې موږ دغه لار پوره کړې ده چې مشکلاتو ته که متوجه نه متوجه کړو. د افکک ادارې د پروژې مدیر استاد امید ولی هم د فساد سره مبارزه کول د لغمان ولایتي مقام د مسؤلینو نیک اقدام وبلو. ټولنه کې د نورو ستونزو د پیدا کولو لپاره دغه ډول انتقادات کیږي او د دې تاریخ موږ او تاسې وکتلو چې د هیڅ درد دوا نه وه، نتایج نه دي ورکړي، هغه یوازې تقابل و، بل څه نه وه. بل ډول انتقاد چې هغه د ټولنې د پرمختګ لپاره اساس دی، بنسټ دی، هغې ته کنسټرکټیو کریټیسزم وایي یا مثبت انتقاد وایي. او د لغمان ولایت مرستیالې برېښنا صافۍ هم د فساد سره مبارزې کولو ژمنه وکړه او افکک ادارې ته یې د تلپاتې همکارۍ ډاډ ورکړ. خوشحاله یم چې زه نن په یو داسې یو غونډه کې حضور لرم چې دا زما د کار یا زما د فعالیت د هغه ارمانونو څخه دی. ما نه پوهېږم مخکې غونډه کې مې یادوري وکړه که نه، هر انسان د کار په جریان کې هغه د بدیل معیشت لپاره چې کار کوي ځینې فعالیتونه یې داسې وي چې هغه ارماني فعالیتونه وي. د لغمان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس اورنګ سمیم هم د فساد سره د مبارزې ژمنه وکړه چې انشاءالله په دې برخه کې به موږ پوره همکاري وکړو، ځکه موږ د رسنیو له لارې نه ښه کولی شو چې په اسانۍ سره معلوم. د لغمان ولایت پیغلو ځوانانو د فساد سره د مبارزې ژمنه وکړه او افکک ادارې ته یې د تلپاتې همکارۍ ډاډ ورکړ. ژمنې ما په خپل زه دا ژمنه کوم چې زه د دغه فساد پر وړاندې د دغې ادارې سره انشاءالله دوامداره وفادار تر پایه پورې د افکک ادارې سره خپله هغه همکاري غځوو تر څو چې موږ یو له خپل د افکک له ادارې سره به همکاري کوو. دا یوازې ځل نه دی چې د افکک ادارې دوهمه ناسته د لغمان ولایت له مسؤلینو سره ترسره کوي، بلکې د ننګرهار او کونړ ولایت له مسؤلینو سره هم دغه ناسته ترسره شوې ده. محمد عمران سرکوټوال، افکک ټلویزیون، لغمان.